بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع خپل درس شروع کوم. هغه به خلاص کړی و میلینګ که نه نن ریویو وایو صحیح ده سر میلینګ کې څه پاتې نه وو نه اخري دا فینش مارجن خلاص شو چک پوینټ او دغه څه ریویو چې نن سبا خو ریویو لغات سره ډېر اشنا شوي یاستئ که نه 20 ایمز کې چې کله والي ریویو والي که نه په دوباره ریویو والي که نه مثال کله چې امپیر آؤٹ ورکړي او هغه بیټسمین چې دی آؤٹ نه وي که نه نو بیا د خپل بیټسمین چې دی ریویو اخلي په هغه شي باندې شک دا دی غلطي کړې ده که نه دوباره کتنه کوي په تړ امپیر ته اشاره وکړي تړ امپیر ګوري په هغه کې کمه کې چې غلطي د چا ده که امپیر غلطي نو مطلب یې ښیي چې دا خو دغه خپله بخښنه غواړي نو هغه دوباره کتل هغه پروسس تصویر کېږي ریویو ویل کېږي ریویو یو کتل ته کې ری دوباره کتل ښه نو په دې کې سیده موږ سره پروفینګ دی لنګویجز دی کمنټس دی ټریکینګ دی چینجز دی کمپیر دی پروټیکټ دی نو شروع کوو اول څه ده د سپیلنګ اینډ ګرامر نه سپیلنګ اینډ ګرامر نه کله چې دا خو معلومداره خبره ده یعنې په ورډ کې دا فیسیلیټي دوی اچولې ده چې کله چې ته لیکل کې تا نه غلطي وشي په لیکلو کې یا ورډز کې کوم که نه نو هغه ستا خپل سپیلنګ ته کولی چې خپل سپیلنګ څه کې چک کړې څه وکړې خپل سپیلنګ چک کړئ مثال تا یو لغت لیکلی دی که نه چې ډور ته لیکلی که نه دا غلط دی که نه صحیح ده نو لاندې څه ریډ لاین انډرلاین کې هغه شی دی چې مطلب دا لغت څه شی دی موږ سره دا موږ سره غلط دی صحیح ده که نه داسې ګوره دا ریډ لاین چې کش خو که غواړې خپل سپیلنګ چک کړې دا سپیلنګ کوم ځای کې غلطي لري دا ورډ نو کولی شي دوه طریقو سره چې کولی شي مثال ده رایټ پې کلیک که داسې چې کولی شي ډیر صحیح ده کوم مثال دا کومې غوښته ډیر دی غوښته ډور دی غوښته کومې باندې بیا یو هیلپ دا درښیي چې نه صحیح ده او دلته هم راتلی شي مثال ته راشه سپیلنګ ته راشه کوم لغات تا غوښتو چې مثال هغه کې ډور دی غوښتو ډور دی غوښتو چې خلاص دا څه کار دی او د سپیلنګ ان ګرامر چیک کمپلیټ یو آر ګډ صحیح ده پوه شوې نو سپیلنګ چې کولی شو مثال که غواړې ګرامر چې کړي که نه ګرامر مثال کې چې علي اوس ګوره اکثر چې موږ مثال نوم علي لیکو دا علي دی نوم موږ سره هغه کې نه وي مثال موږ لیکو شمس که نه دا هم څه څنګه چل دی زه خپل نوم لیکم صحیح ده دا به څه دا چې ده صحیح ده هلته ځکه موږ د سپیلنګ کې څه ورته ویلې چینج یې که څه یې کړه چینج یې کړه موږ ته خپل اړین چینج کړی ده نو زه ورته وایم چې مثال زه څه شي لیکم دا غلط دی که نه دلته راشه سپیلنګ ته ګوره که ورته چې نه دا ګډ صحیح دی دغسې زما غوښتنه اګنور ورته ووهه اګنور کولی شي یا مثال داسې لغتونه تاسو سره نور وي که مثال اکثرا پښتو کې لغت دي که هغې لاندې هم د انډرلاین راځي یعنې هغه لغتونه چې کوم په مایکروسافټ کې داسې په ډکشنري کې نه وي نو هغې لاندې څه یو سور خط ښکارېږي سره صحیح ده که بیا دې غوښتل چې نه دغه کس نوم صحیح دی نو دا خو دلته هم چې اګنور یې کړه دا خبره کوي صحیح ده پوه شوې دا سپیلنګ کار دی مثال ګرامر ته غلطي کړې ده که نه Ali is visited to Kabul. دا ګرامټیکل غلطي ده ګرانه څومره سپیس وخته دی مثال visited دا څه دغه څیزونه غواړي چې چک کړي په ګرامټیکلي ګرامر یې غواړي چک کړي نو راشه دلته اوس وګوره ښه You are finished checking your selection want هغه کوم غلطیان چې تا کړې وي هغه چک کړه صحیح ده زه ورته وایم چې مثال ده ګرامر کمپلیټ ګرامر داسې لغات
ته چې مثال د سنټنس راته ووایه شین خط راځي. دا شین خط راځي مثال د یو څه ته چې غادي مثال ودرېږه ښه table Ali is mine. table Ali is mine teacher. 10 table on دا هو table on بس یو بل ګرځي چې غلط سره وګورئ که اکثر غتري چې لنه ګرین لاین راځي کنه هغه ته کولی شي چې دا ګرځي ورکوي شو بل چې موږ سره define د define څه مثال ته لغت لیکل دي دا لغت په اړه څه کې مثال ته غواړي په تشریح یو هغه کول وي مثال دا هغه مینینګ وي یو define کول مثال ته څه وایي چې کمپیوټر معنا څه معنا خو کمپیوټر معنا نه نوم دی ګره so she define again that computer is an electronic devices which store the data and return the data مثال دا شانت ته کولای شي یو لغت ته وګورئ مثال خبره documents ته وایي سیدا دا documents څه د دې ماده دا ماده څه define کوي دا define ورته وایي تشریح کوي دا خو کله چې تاسو مثال خبره انټرنیټ سره وصل سکی تاسو ښه انټرنیټ سره وصل نه کنه دا آپشن په دغه ځای ګورئ install a dictionary from the office to store to see definition دا کولای شي مثال دا ډکشنری چې دی کنه دا ډاونلوډ کی نو باندې هغه کولای شي چې دا پرایس فری دی وای ریټینګ څلور دی دا اول به ډاونلوډ کی چې دې انسټال شنو باندې هغه کولای شي سکی نو به دې دغه ورډ د ډاکومنت د ویکیپیډیا باندې ویکیپیډیا څنګه کار کوي مثال یو نت کې ویل شي یو ورډ ورکې وته ډیفاین کې دا ګوري دا زم دغه شانتي دا د رسو ډیمو بسې دا By downloading a dictionary, you agree to its term and condition and grant it permission to use the currently selected list. اکثر تاسو په افلاین هغه لیدلی یا سافټویر شته مثال یو ورډ پکې واچي ډیفاین کوي درته په بیبلون کې هم د شته دی مثال یو لغت پکې واچي سنټنس پکې واچي ګرامر او هغه پکې واچي ترجمه کوي صحیح ده Define تعریف کوي. define term تعریف کوي دا definition define mean definition واځي کوي دا څه شي صحیح ده کنه اوس که ډاونلوډ ته یو هم نو ورسې ورسې دی زی ډکشنری کې او بل څه د موږ سره thesaurus ویل کېږي thesaurus ویل کېږي a loss for words that has suggest another way to say what you mean دا یو پښتو کې د مذخیره د لغاتونو ذخیره څه شي د لغاتونو ذخیره یعنی مثال خبره ته یو لغت ګوري چې مثال خبره today ته ګوري today لغت دی دغه مترادف څه شی دی مثال دا یو متضاد ضد وی کنه دا ګورې واسطه document written document papers that noun دی وای written that provides information especially information of unofficial nature document anything serving as a representation of person thinking by means of symbolic marks دا written account for ownership or obligation نور مرات هم کتلی شي دی په اړه باندې دا شو دا definition دی یو انټرنیټ کې وصل دی دا نو بل چې دا thesaurus ته راځو thesaurus کې چې دی که نه داسې کې مثال دا ته ټوډے لیکې ټوډے سره بل کوم ورډ شي مطلب مترادف وي یعنې رودف ولري که نه چې هغه مثال کولی شي پرزنټ هم وایم مثال ووایم چې نو ویلی شم نن اوس که نه پرزنټ موجوده وخت کې کوم هغه لغتونه چې سره مترادف یو متضاد وي مثال شپه او ورځ که نه شپه او ورځ خوب بده دا متضاد دی یو مترادف چې مطلب لغتونه فرق لري خو معنا یو شان دي لغت today او نو لغتونه یو شان دي لغتونه فرق لري خو معنا یو شان دي دا اوس یا مثال یا نن ها څه ده کنه مثال خو زه درته لکه نایټ ډارک اخو متضاد دی نایټ ډارک سره متضاد ګورخه زه کوم today څه شي today دا زه ګورم ښه today زه کوم څه کې اچوم دا کروس کومه ډیکشنری څه ده سوي today's day nowadays currently these days at the moment at present in the present day in our day yesterday دا لغتونه چې مثال خو سره میچینګ خوري څه کې دي سره هغه لغتونه بدل دي خو اما at present at the moment in that present day in our day today in that day ټول ډېر ډېر راځي خو ما خبره ده ډېر پورې خبره ده دا د مترادف ویل کېږي دا په څه کې وي مثلا thesaurus کې وي مثال ته یو لغت ګیر شوی که نه چې زه مثال دی چې د هغه په لپاره څه دی که نه
وایي چې فیس که نه فیس زه فیس شوم مشکل سره فیس شوم څه شوم مشکل سره فیس ټو فیس شوم ها دلته دې ګوره ښه فیس ټو فیس سره کله چې هغه هم راشي کنفرم راشي کنفرنټ هم راشي نور لغتونه زه بولو دې کې پوه شته که نه ها اپوزیټ look appearance aspect ها ګوره دا نور هغه پکې شته ګوره فرنټیج دی ګوره ساید دی الیویشن دی بیک دی ګوره څومره لغتونه سبمیشن کوي ته لغت پسې ګرځې خو هغه لغت یو لغت درته درځي یو مینینګ یو شان دی مثال خبره دلته دا یو هغه در کومه یو مثال وکړه کنفرنټ ودې ګټه کنفرنټ شته که نه کنفرنټ او فیس کول یو خبر لري څه دی که نه نو پوه شوې داسې مطلب یې لغت بدل دی خو مینینګ یو شانتې دی زه فیس ټو فیس شوم اګینسټ شوم اپوزیټ شو که نه ټول لغتونه دې کولی شي مثال د خپل لغتونه څه وکړي تسلس کې وګورئ صحیح ده پلی وګوره کوپي ډیل وته ځینې لغتونه زده کولی شي اوایډ هم کولی شي اوایډ ها اوایډ هم شي مثال خبره play against the deal with the kind of copy with the encounter the accept admire the realize the fearless to the bite that will also look be opposite be in front of stand in front of the other people face to face کنه دا لغتونه څه شي مثلا دا یو خزانه د لغتونو چې هغه سره میچینګ کوي سره ته نږدې معنی یو شانتي وي هغه ته ورته مختلف لغتونه پوه شئ مطلب باندې کنه مخکې لاړ شم بس نه از د وایي په ظالمان کیسه خو پوه شو کنه خپل ازو څه ورډ کاونټ تا ورډ کاونټ صحیح ورډ کاونټ مطلب دا دی ورډ خو لغت وایي کاونټ د لغتونو حسابول اوس ګورم مثلا دا لغتونه ته اوس ګورم دا تاسو وهم یو پیج دی څونه لغات دي 200 لغات دي کریکټرز دي کریکټر اورډ څه فرق څه ورته وایي کریکټر اورډ کې کریکټر اورډ بلان کریکټر 1 ورډ یو کریکټر ورډ چې کومي کریکټر collection of characters called words مثلا نور تعریف کې بلال او بلانکه نه ما چې دا مثال دې کې واضح کړي تمام سوال کې جواب مساوي ہے پوه شو کریکټرز کله کله زما مثال کار نه کوي سوي statistics څه شي statistics اسایګری کړه دا مثال اسایګری کې ګوره خان دې پیج کې څومره دې صفحه کې اوسم ولاړ سو یو پیج دې بګي 200 ورډونه دي ها یو زورو دریا ویا چې دا کریکټر دي چې بغیر سپیس اخی بغیر سپیس او هغه کریکټر چې مطلب سپیس پکې وي سپیس هم پکې کریکټر دی مثلا وګ 1312 ستنې دي پیغام سو پنځه پیغام دي سو لاین دي ولا لاین دي پوره معلومات په درکې پوه شو کنه include text box or footnote in notes هر څه جمع کول د تخیل دی دا یا مثال د اوس ګوره ته یو هغه لیکي ګوره کوټ دا ګوره دې کوم ته وګوره یو پیج دی یو ورډ دی څه دی نو سپیس چې څه هغه دی 15 سپیس ولې راغی خبره دلته موږ کوم سیشن چې ما واغستو دا سپیس به راوستو تاسو دا او پاراګراف نشته لینس یو 1 کې دی دا به موږ کوو صحیح شو بل دې موږ ترانسلیټ څه شي ترانسلیټ ترجمه کول څه شي وي ترجمه کول نن سبا په ګوګل ترانسلیټ هم شته کنه چې دا یو پوره جمله پکې واچي لغات هم پکې ودانه واچي مثال پوره سنټنس پوره پاراګراف پکې واچي ها پوره بوک پکې واچي څه کې ترانسلیټ کوي دا ترجمه کوي بل ځای دا نو موږ مختلف ژبې ته کېشته څه شي شته ژبې موږ څه کېشته اوس چې دلته موږ تاسو خبر پدې خلې تاسو خبر پدې خلې ها چې ما سره انټرنیټ اویلیبل دی کنه تاسو خپل سیستم کې ګورئ تاسو به دې لپاره څه کوئ مثال دا ترانسلیټ ډاکومنټس څه کومه دا ترانسلیټ کومه دا وسه کې ډکشنری معنا غواړي یا مثال ډکشنری نه سوري ډایرکټ زی انټرنیټ ته څه ته زی ډایرکټ زی انټرنیټ ته ترانسلیټ فرام ترانسلیټ ټو انګلیش ته کنه ته څه پښتو ته ترانسلیټ کوي پښتو ته پښتو دومره بد وخت څه دا کنه پرځن ته کوم څه کوم پرځن ته send where مطلب to translate your document to word send it toward the internet and in unsecured format it will be translated by the Microsoft Translator Services دغه سروسز یا دغه خدمات یا دغه زمینه موږ ته برابر کړې ده چې مایکروسافت په ورډ کې کولای شي چې یو جمله یا سنټنس یا پیراګراف یا ورډ مکمسکو ګوګل ته ولېږل شي هغه ترانسلیټ کړي خو چې موږ سره انټرنیټ یعنی موږ ته انټرنیټ سره چې کله وصل شو به څه ضرورت ده چې ورډ تر ورډ کې ګوګل ته ورځو خدای فیسیلیټي څه کوي څه کوي چې ولې دا ته سند کا ماته خو اوس ګوره ما سره ویب پیج خلاصيږي ایکسپلور خلاصيږي
صحیح شو کنه انګلیش ته مور سویل فرام انګلیش ټو پرشن ویب ټرانسلیټر دی ستاسو د ترجمه چې دا ونه وايي ولا هغه پاتې نه نه ولا انټرنیټ کې به انټرنیټ سره چې واسط شي دا ته سره انټرنیټ دی یو ایزه دی فرین لازم نشته کنه ذکر ته مربوط نه کیږي نو خپل خدمت کیږي ولې ده کنه ها څومره اسانه رای قدرتمند برای کمک به شما اثبات نقطه خود را فراهم میکنه وقتی که آنلاین ویدیو کلیک میکنید میتوانید را بدل پوش څومره اسانه فیسیلیتی پوش باندې کنه او نشته بالکل کلیر دی کنه ته کولای شې ان ټایمز کې یو کتاب به کې ولې مثال ترجمه کول ته مثلا شی اوس کنه دا څه فاکتور ډېر فیسیلیتی ها اوس پوښی کنه مطلب باندې دلته درې اپشن دي ترانسلیټ کې ښه ترانسلیټ سلیکټډ ټیکسټ مستقیم سره چې کوم ټیکسټ تاسو سلیکټ کړی وي انتخاب کړی وي هماغه وایي ترانسلیټ کې یا مثال د مینه ترانسلیټر انګلیش ټو سټیټ پاز آن ورډز ټو سرچ پروګرام فار کویک ترانسلیشن مینه ترانسلیشن د ډایرکټ کوي درته ترانسلیټ کې ترجمه کوي درته که مثال د تاسو سره مختلف اپشن تاسو چوز ترانسلیشن لانګویج دلته انتخابولی شي ترانسلیټ ټو وات پښتو کې نشته ها language افسوس وکوم او دې زما په کې راو چې خبره څنګه باندې دې لازم په کې راځي کنه کله ها بل چې دا موږ سره language څه شي language زبې تل کېږي څه تل کېږي ژبه ته ویل کېږي set proofing language preferences set language مطلب دغه ته دا موږ کله چې مسور خلاصو پس کې موږ سره by default په انګلیش کې وي کنه او د پښتو کې پښتو ته راوړل شي ډایرکټ دا نو دا موږ پښتو آپشن سره ډایرکټ alt shift سره وه پښتو ته راوړل کېږي صحیح ده او language preferences څو language دي شته هغه دلته راړي دا کومې ژبې دي ورډ ته کړی دي کومې ژبې غواړي په انسټال کې وکړي اډیشنل لانګویج د اډیشنل عادل تشته دا ګوره پښتو کې چوي شي دا الریډي شته دا هغه صورت چې ته کوم څه کنټرول پیدا دلا شي هغه ځای کې اډ کې دا لانګویج پر ډیپند کوي بل ازمو سره کمنټ ترازو کمنټ تفسیر په څه شي تفسیر ورکول څه شي ده د څه تفسیر ورکول چې مثال دا کس خبره خراب دی بد دی بد نه دی مثال دا شانو پر سکیت تا غواړي مثال د تفسیر ورکول شي څه ده یعنی یو خبره یو نظر یو خپل سجیشن یو اپینین ایډیا ورکول شي دا لغات د کلمو دا یو پاراګراف څه ده چاپ هغه دا ګرامر کې مسټیک دي کنه دوی شي راځي کنه هر کله چې لیټر کې بس شي سٹارټ نه سي باید کبټ کې به فرق سي دا اوسه مثلا دا خبر یو پاراګراف دې ځانو کمنټ کې کوم څه کوم کمنټ کې تور کوم سوال کوم کمنټ کمنټس کې چې کله کمنټ نظر کوم ګوره کله چې کوم یوزر کې ته لاګین امغه یوزر نوم ترازي کې ایرمن کې ایرمن نوم راځي زما زه خپل یوزر کې لاګین هم راځي زما نوم راغلی یا دلته کمنټ کې چې مثال خبره ډاکومنټ this is a suggestion of event you should define the document definition at the end of the paragraph say that again yo suggestion a comment the work say that again comment the work as the police insert ke say that دا خو ګوره کنه ګوره ها دا څه کومه کمنټ نظر کومه کمنټ نظر کومه بس دلته بیا د زمون دغه په اړه ځکه کمنټ نظر کوم څه شي دا میچینګ لپاره څه شي کوم میچینګ لپاره باندې فلدم چې this is belongs to the sala belong to belong صحیح ده روز دیونه پوښي دا یو کمنټ بل کمنټ زړ کومه مثال دا د څه کوم چې د کمنټ خپل نظر اچي چې دا this paragraph
This paragraph you should Sashika delete the suggestion there, recommend there. Delete some of them, sir? Delete Come on. हाँ डिनोट से तो बना है डिनोटेड मतलब अगर डिनोटेड है represent the key دغه سم ما درې پیغام ته ورچ سوا چول دی درې پیغام سي انزال کړو کې صحیح ده کمن مده پوه شو کنه مثال د next کمنټ ته زما کمنټ ته ورته شه پریویس ته ورشه پس ورته شه یو پوه شو کنه وایي چې کمنټ ډیلیټ کې ډیلیټ کولای هم شي کمنټ انتخاب کا مخکې کومه درته یاد ورته کنه ډیلیټ کولای شي صحیح ده څنګه ډیلیټ کا For the comment, delete all of the tool document and also delete key. The option the delete all comments shown. The option there, college network was a day. Worksheet. Push way. The document today, all delete all comments shown. دغه فنکشن الګ کار کوي کله چې تاسو سره بل کمپیوټر سره وصل نیټورک کې وصل کنه او دغه ډاکومنټ د فایل چې کوم تعلیق کړی دی دغه فایل دا تعلیق کړی دی فایل څه شو او دغه فولډر یا دا فایل د ډاکومنټ ته شیر کړی دی بل کمپیوټر سره یو فولډر کې اچولې دی خپل دغه شیر کړی دی شیر دی که هغه بل کس کوم کمپیوټر صفه خلاصي استاپ دی هغه باندې ډاکومنټ پر کې د کمنټ ډیلیټ کوي نو هغه کمنټ غواړي چې ډیلیټ کړي ډیلیټ آل کمنټس shown دا شنو خبره کی مثال زه ته کار کوم چې وې کنه به ها مثال خبره زړه ډیسټربنس کوم راسي کوم دا ډیسټربنس ما سره صحیح ده پوه شوې یو غوره مته نه مته ګوره عمران دغه دغه نشور کیږي چې دمو ته دا وپاند دا کلوز کوم صحیح شو دا بوله څه کوم شیر کوم شیر کوم شیر نظام دا بوله شیر سمې کا شیر دا بوله لازم دا شیر شوی دی کنه مثلا دلته کمنټ څه کوم انزرټ لازم ریویو ته ریویو کې شي کمنټ انزرټ کوم خدا چې خپل کمپیوټر سره وصل کیږي ها دې کار صحیح ده پوه شو کنه څه شي وایي څه به کمنټ باندې آفرین تر د کاسټ دی واغسه کنه دا خپل د خطر ده ها ریویو چې بل د کې شو کمنټ دوخی ها وینه خي غواړي چې ویخه خو بس دا وه ها دا کمنټ ما کړی دی ډیلیټ کړئ نه څه کوي خیر هایټ کړئ دا ګوره د بیل د غاو کلیک ټو سی کمنټ صحیح شو دا کوم چې کمنټ وګوره پوه شئ باندې کنه شو کمنټ وا او پس تر راځي دا څنګه کار شو بل دې من سره ټریک چینجز څه شه ده ټریک چینجز اول چینجز مخکې دلته دلته مارکاپ ګوره خاص سمپل مارکاپ آل مارکاپ نو مارکاپ اوریجنل سمپل مارکاپ مطلب دا دی مارکاپ په نه خته دی دا کمنټ هم یو نه خاله ها ته څه دا دغه دم چې نو مارکاپ ته دا کمنټ دا نه خي یو نه خمه نه خي ها کوته چې آل مارکاپ چې څومره کمنټ تا کړی دی هغه څه کوي دا خي نو څه ډیلیټ کړی دی پوه شئ کوته چې نه بس نو مارکاپ یو مارکاپ مخه صحیح ده وته چې ناس کوم چې ورکړي هغه سمپل مارکاپ چې موږ غلط وخایا وته چې نه اوس هغه کوم چې اوریجنل خپل خط دی هغه تراش هر ټریک چینجز ته ورکیږي ټریک چینجز ته ورکیږي مثال خبره کله چې ته په کور کې ناسې دفتر کې ناسې مثال دا کمپیوټر مې اوپن دی एकदम څه خبره شو ته دا یو کتاب لیکې مثال یو ریپورت جوړې صحیح ده دا کمپیوټر دې एकदम ریپورت دا اوپن کړی فایل اوپن کړی صحیح دغه ته کار کوي دی وخت کې مثال کوم ایمرجنسي دراسه نو خبره دی وخت باندې وځي ها ته دې باندې وځي دا کمپیوټر سره اوپن آن پاتې شوی دا آن پاتې شوی دا سره ته غواړې چې دا کمپیوټر کې مثال دا ما د ډاکومنټس کې چا چینج راوستل ما ته وایي تاسو ما ته معلومات شي دا چینج په سره
چا څه ډیلیټ کړي چا پکې سینځ کړو چا پکې څه واچول هغه ماته څه شکه ماته به وخوړه دا آپشن ته فکر دی بس دونه وخت سوچ دا آپشن څه کې دا هغه کې نو تاسو سیکولر ټیم شته دا مثال دا هرګوز دا چینج آپشن ها دا چې کله فعال شي ټریک چینجز صحیح شو ټریک چینجز زه هم دلته مثال یو څه ډیلیټ کوم دا پروګرام سیستم کوم ډیلیټ کوم صحیح ده دلته نه خښ دلته نه خښ صحیح ده کنه و زه دلته راځم دا یو درې جمعه جملې دا څه کوم دا بیک سپیس مې صحیح شو دلته راځم څه کوم دمزه دا دې په منه نه په کار ډیلیټ کوم هغه ما ډیلیټ کړو خو ما ته اندازه لګي دغه شي دغه سینه دغه لین په دغه پیراګراف کې په دغه پیج کې دغه شي ډیلیټ شوی دی چا ډیلیټ کړی دی پلاګ کې کس مې راغلو هم ډیلیټ کړی په دې هغه باندې دغه میاشت ته ښایي دا ګوره وخت ته ښایي څو بجې باندې او سیج ډیلیټ کړی هغه پورا ټول ټیپس مې ته ښایي دا ډېر ګډه هو بل چې ته مثال خبره دا چې هغه خو مطلب چې چینز آن دی صحیح ده خو څو کې چاته ونه خي نو ماته کوه هغه ته نه خي ته نه خي غم نه خدای ته چې چینز نه خي ته نه خي تا اکس لګیا مثال د کار کې سب کې جوړ کړي ها صحیح شو دا څه ورخه آل اوس ډیلیټ هوا د ډیلیټ هوا ښکار خو نه کړه صحیح ده کنه اوس راشه د آل مارک اپ دلته مې ډیلیټ هوا دلته مې ایډیټینګ وکړه یو خدای کنه دا کمال څه شي دی د چینجز دی پوه شئ باندې کنه صحیح ده او lock the tracking will prevent other from turning off track changes enter password غواړي چې مثال د پاسورډ تر کې څو د حساب د track changes کې څو ان اف نه کې دا لاک کې بس دا چې د پاسورډ دی ورکو بیا چې کار track changes غوته بي دي اف کې ان اف کې پاسورډ به غواړي مثال یو څه شو بل یو This is not secure feature خو مطلب secure درونه دی صحیح ده خو څو غدا اف شو غدا نشو ها اوس د کې چینج کومه غدا اته ښکاري دا څه شي شو زه به دې بدلونه مات لګیا سور خطر راځي ته ته معلومات ته یو ایکسپرت کسي ته راځي او ولا ته چینج کو هغه لاک شوی دی نو دا چا چې لاک کړی دی هغه بس لاک کړی دی نو چې هغه د پاسورډ معلوم دی تراشه انلاک ته پاسورډ معلومه ها وقت پاسورډ ته فالو شو غواړم نشو دا ایکسترا معلومات ها پوه شئ مطلب باندې ها شو مارک اپ ته کې کمنټس ما ته وخایا ها دا کمنټس دي کنه دا وره کمنټ د دای کنه کمنټ پکې کړه دا کمنټ دا مثلا دا چې ما راوستي صحیح شو هغه ټیک سیده ماته لره کوم ته چې نه وی خیراته اوس خې کنه خیراته هغه ستر په اپشن د کمنټس دي on off یعنی مطلب disable enable کوي د تعالی انک څه دی کنه دینه شو انک دینه مطلب څه شي دی سو پی انک نه کوم رنگ دا رنگ نه دی کې مثال زه راځم کنه زه راځم کنټرول اف وایم صحیح ده څه کومه کنټرول اف زم چې ماته یو لغت پیدا کړ مثال خبره لوګ څه لوګ ماته فرش کا دلته خیر رنگ ورکړی ها دا رنگ ورکړی زم دا رنگ وی او کنه وی زم چې نه خلاص شو دا یو کوم نو مساوي وه بس سوال نشته به کلیئر دی